ان بل فساد او فتنه د جمعتونو نه بیټران خلک پټي او خرڅي. اوس به زه د خدای د کور څوکۍ کومه، اوس به زه د الله د مال، د جومات شیخ خو د الله دی، زه به د الله د مال حفاظت به کوم. اوس به زه د جومات د بیټرۍ څوکۍ کوم. ولې د هندوستان نه د سړی هندو راځي د هغه کوي، د فرانس نه عیسایي راځي هغه کوي، د روس نه روسیې نه د هندوستان د سړی هندو دا نه کوي، دا د روس او د جاپان او د امریکې کافر نه کوي، دا زما مسلمان رور کوي، پیسه نشته ورسره. وګټه نرشه مړه، نرشه وګټه، مزدوري وکړه، نرشه وګټه، ګوډو کچاري وکړه، نرشه ټماټر خرڅ که په دې لارو کې ستا نه ښه ځوانان لګیا دي په ګاډو ټماټر خرڅوي، نو ته جومات د خدای په کور ورځې او د هغې نه بیټرۍ پټوي. ژوند دې ټول عمر دی، خدای له به نه ورځي، قبر له به نه ورځي، قیامت له به نه ورځي، اخرت له به نه ورځي. د څومره جوماتونو نه بیټرۍ پټه شوې، هلکه دروغ یم که رښتیا راته وې، نن دا شروع دی، یو جومات هم پاتې نه دی بیټرۍ پټېږي، شیشې پټېږي خو شیشې اوچتې دي هغې له ګوتې نه ورځي، پکې پټېږي د جو دا هم رسېدلې ده خبره چې مسلمان، دا به مسلمان خو نه دی مړه ده، دا مسلمان نه دی چې ځان ته قرآن شریفونه کیدي او په هغې خو جو پکې راکوځوي، دا مسلمان دی، دا کافر دی، مرتد دی، واجب القتل. دا بیټرۍ چې خرڅ کړي، هسې تاسو نه تپوس کومه، تاسو خو الحمدلله هوښیار او پوه خلک یې چې دا بیټرۍ د یو سیو بچی خرڅوي، هغه اخیستونکي ته پته لګي چې د غلا ده او که نه ده، وایه ورته شاباس، هغه ته دا سړی معلوم دی چې دا غل دی، ماله روزانه راوړي، هغه ته دا پته ده چې دا د غلا ده، نو تی ولیلې ته هم غلاګل شوې، تا ته خو پته ده نو چې دا خو د ما کاروبار دی، زنا چلوه کاروبار دی، سود کوه کاروبار دی، دمې چلوه کاروبار دی، کاروبار دی ته وایي. د خدای کور موږ معاف نه کړ. یاد وساتئ مسلمانان، د خدای غضب در باندې روان دی، داسې پټه نه ده خبره باندې. وګورئ پخوا د کینسر مرض څومره څومره دی، کورونا خو در باندې راغله که نه، څونه یې در نه ووال، څونه یې موږ نه ووال، څونه یې په کور کېنولو، څونه یې بیت الله در باندې بند کړ، د هغې نه مخکې زلزلې در باندې رانه، د هغې نه مخکې سیلابونه رانهلل، دا د خدای عذابونه، د خدای قهرونه، دا را روان دي، دا پاتې نه دي. ته مه وایه چې ما د خدای د کور نه بیټري پټه کړه، دلته به جومات ته سړی راشي موټرسایکل به دې پټ کړي، دلته به د خدای په کور کې سپلی دلته اکدمه ماشاءالله هندو مسلمان شو نو جومات ته مانځله به ورته، نو چې ته نو هغه سپلی هغه مسلمان و دی سپلی اوچتې کا، وی ولې خو د خدای کور ته ننوځم که نه، وی دا به دننه ږدو، وی دننه ولې ږدو، دلته څه چل دی، وی دا پټی خلکه، وی څوک یې پټی، ټول مسلمانان یې، وی مسلمانان، واپس یې سپلی طرف کیو نه یو، زه هغه دین کې نه داخلېږم چې زه به د خدای کور ته ځم او زه به سپلی ترخ کې نیسم، ولې مسلمان به مانه غلا کوي، زه همغه هندو ښیم چې غلا خو نه کوم، د خپل عبادت خانې نه کوم، اما دغه حال هندو د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي، سیک د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي، انګریز د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي، او بېغیرته مسلمانه ته د خپل عبادت خانې نه غلا کوي. دا د هغه چا نه غلا کوي چې هغه الله ته ودرېده وایي الله اکبر، د هغه مخ خدای ته دی او سپلی شاته پرې دی، ته د هغه نه غلا کوې، ته شرمېږې نه، تا له حیا نه راځي، ته یېرېږې نه چې خدای به مې راونیسي، ته یېرېږې نه چې دا پیسې به رانه خدای په بله وباسي، ته یېرېږې نه چې په کینسر په مره به دې ور وغورځوي، ښځه بچې به دې ور وغورځوي، په دشمنۍ به دې اخته کړي، په غم به دې اخته کړي، ولې نه یېرېږې د خدای نه؟ ته ډېر کبرجن یې،